تازه او ښه خبر، هند کې د افغانستان سفارت بیرته پرانستل شوی. د هند په حیدرآباد ښار کې د افغانستان جنرال کنسول وایي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه یې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د کنسولي خدماتونو د وړاندې کولو بهیر بیرته پیل کړی دی. په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال کنسول سید محمد ابراهیم خیل په ویډیویي پیغام کې چې پرون یې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي چې د او په ممبئی کې د افغانستان جنرال کنسولي میرمن زکی وردګ په نوې ډیلي کې د سفارت د کنسولي چارو مسؤلیت د هند د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه او افغانانو ته د کنسولي خدماتونو د وړاندې کولو لپاره منلی دی. په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال کنسول ویلي چې نوموړي او زکی وردګ د هند د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتل شوي وو او هلته ورڅخه د دغه وزارت چارواکو په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د کنسولي خدماتونو د بیرته پیلولو غوښتنه وکړه. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.